په یازه دوه ورونه مې دي که نه او دا دوه ورونه سرونه به در باندې ترېوم که نه خو د عزت بدل نه اخلم عزت بدل نه په عزت اخلم که په وسله وي که په پیسه وي په دالو په کچرو کې به دې راکاږم د عزت بدل نه په عزت اخلم عزت دې راله لیلام کړی دي او عزت به درله لیلاموم ملګرو د دې ځینو خلکو نه خو به شرم هم وشرمېږي وایي بچایه دا کم مخلوق دی لکه تاسو به کتلي یو څو ورځې مخکې په پېښور کې دې ښځې دا کم کیوټ مانود او که څه داسې نوم یې دی دې پریس کانفرنس وکړو په پریس کلب کې او په هغې کې ویل چې آیا زما خور چې کوم ده هغه را لګېدلې ده او داسې زما داسې نازیب او یا داسې څه قسمه ویډیو چې کوم دی په سوشل میډیا اپلوډ کړي دي او په هغې کې چې کوم دی وایي داسې پرایویټ کم ویډیو چې دي هغه زما وي هغه خبره لا ختمه نه وه چې اوس پکې بیا دا راووته او د دې کوم ویډیو چې دي هغه په سوشل میډیا باندې ګردش کوي چلیږي نو زه هریان دې ته یم چې لکه دا خلکو ته شوکوي څه چې داسې خپل ویډیو هغه راوالي او خلکو ته یې ښیي او داسې د خاوند سره دا چې کوم دی پکې خپل کم هزبینډ چې دی هغه پکې یادوي چې زما کوم ویډیو چې دي هغه دی وایرل کړي دي نو الله تعالی دې موږ د داسې مخلوقاتو نه په امان کې او الله تعالی دې دې له داسې عبرت نشان د خلکو دپاره وګرځوي چې د دې قصو نه هغه د پښتانۍ لکه په څه کې اخته کړل دي که تاسو چېرته ورشئ د فیسبوک کې ګروپونه وګورئ نو صرف او صرف پکې دقه چلیږي چې آیا ما ته یې راسینډ کړئ او بل وایي ما ته یې راسینډ کړئ زموږ پښتانه چې کوم دي هغو هم بیا بل کار نه وي بس دغه قصو کې هغه اموخته شوي نو دغه لنډه شان ویډیو و دا هم تاسو سره شریک کولی انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ